دا د هغې وخت خبره ده په کوم وخت کې چې به په سکولونو کې دومره سهولیات نه وو، ماشومانو به په پټو کې سبق ویلو. استاد محترم حاضري راکئ خاوړو. 1 Yes, sir. 2 Yes, sir. 3 Yes, sir. 4 استاد هغه نه دی راغلی، ناجوړه و. 5 Yes, sir. 6 استاد جی دا هغه نیا ناجوړه ده، اپریشن نه و سر کلی. 7 Yes, sir. دغه شانتې یو سکولو چې استاز به پکې په ډېره خوارۍ ماشومانو ته سبق ویلو. د دغه کلاس خواته یو ماشوم لوبې کولې. کله به ماشوم استاز ته نږدې شو نو استاز به پاڅېدلو. اچانک ورته د یو ماشوم خیال شو. استاد جی چې دا ماشوم راشي نو تاسو ودرېږئ، او چې دا ماشوم بیا روان شي نو تاسو کښېنئ. دا څه وجه ده؟ ګورئ دا ماشوم چې کوم بهر لبې کوي که نه، نو دا زما د استاد زوی دی، نو د ده د ریسپیکټ دپاره زه پاسمه. استاد جی دا خو ستاسو د استاد زوی دی، ستاسو استاد خو نه دی چې تاسو د ریسپیکټ دپاره پاسئ. زه چې کله ناست یم که نه او زما د استاد زوی راشي او چې زه ناست یم ما له شرم راځي په هغې باندې، نو ځکه زه ودرېږم. ګورئ ماشومانو، انسان چې یو لوی مقام ته رسي که نه، نو د هغې هم څه راځي. څنګه چې تاسو ماشومان یو سبق وایئ، دقه شان زما هم یو هسټري ده چې تاسو غواړئ چې مونږ هم یو لوی مقام ته ورسو، نو د استاد محترم یو احترام کوئ. ځکه چې مقوله ده با ادب با نصیب، بی ادب بی نصیب. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې چا ماته یو حرف وښو نو زه د هغه غلام یم، نو بیا د هغه خوښه ده که ما خرڅئ او که د غلامۍ نه مې ازادئ. استاد جی ستاسو د کامیابۍ څه راز دی؟ دا خو ډېره خوږه قصه ده. پخوا زما یو استاد و، د هغه یو لاس بیخي نه و او یو لاس یې کمزوری و. امتیاز څه نشته چې دا غوزان پې مات کړمه؟ څه خو دلته نشته استاد جي. زما استاد لاړو په ګټې پسې او هغه ما په لاس مات کو. دیندار عزت دار ستا عظمت ته می سلام، استاد محترم ستا عظمت ته می سلام، استاد محترم ستا عظمت ته می سلام، دیندار عزت دار. تاسو ته پته شته چې دا ما ولې د دیوال سره جوخ کېښودو؟ دا ځکه چې زما د هغې استاد یو لاس نه و، ما د دیوال سره نه کېښودی نو هغه به وي چې دا په لاس مات کړی دی، او دا هغه لاس نه و نو په احساسي کمترۍ کې به راغلی و. د هر سړي د کامیابۍ هم دقه راځي. که تاسو غواړئ چې مونږ کامیاب شو نو د استاد ډېر احترام وکئ. زمونږ په دې ویډیو کې دا میسج دی که نه، زمونږ دا ویډیو د استاد د احترام مطابق ده.
د استاد مثال چې دی کنه دا د پلار دی نو تاسو د استاد ډېر احترام کوئ او که زمونږ دا ویډیو څوک ګوري او زمونږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو تاسو مهرباني وکړئ پلیز زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن دبا کړئ